سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. ډېرو ځوانانو په فیسبوکونو کې دا لیکنې کړي دي چې یورانیم چې دی په وړیا ډول باندې برق موږ ته تولیدوي او دا برق چې دی موږ کولی شو چې ټول افغانستان په باندې رڼا کړو. موږ په هلمند کې یورانیم لرو او د هماغه یورانیم څخه کولی شو چې بس د انرژي بټۍ جوړ کړو او هماغه بټۍ چې موږ جوړ کړې بیا د خیر بس د برق جنریټران دي او برق مفت به اوسي او موږ به بالا مزي کوو چرچي کوو یا مفت برق دی موټران به هم مفت چارجوو یا موبایلونه به هم مفت اوسي د هر څه به مفت اوسي بس مزي دي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې د اتمي انرژیو مصرف څومره دی، غریب هیوادونه یې کولی شي که نشي کولی. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم خو تر هیڅ خبر تیریږو خو انشاءالله چې ډېر موضوعات به انشاءالله په دې کې تاسو ترلاسه کړئ. ښه، در هر څه وړاندې تاسو باید یورانیم وپېژنئ. یورانیم چې دی هغه ته یلو کیک په نامه باندې یادېږي، یعنې ژړ کیک چې دی. یلو کیک په یورانیمو کې دا ابتدایي مواد دي چې دا د مځکې لاندې پیدا کېږي او په افغانستان کې هم چې دا پیدا کېږي دغه یلو کیک په نامه باندې یادېږي. موږ په هلمند کې په هر ځای کې لرو. اوس چې دا یلو کیک مو واخیستلو دا باید د دې دپاره د څه وسي، د دې دپاره د یورانیمو د غني کولو بټۍ جوړ سي. دغه د یورانیمو د غني کولو بټۍ چې دی دا باید چیرې جوړ سي؟ دا چې دی په اصل کې دا باید د مځکې لاندې 1000 متره لاندې هلته تاسیسات جوړ سي. دا تاسیسات چې هلته جوړ سوه د یورانیمو د غني کولو دپاره باید دا هلته ټوله غني سي چې کله هم د 0.7 څخه 15.8% ته ورسېدل بیا موږ کولی شو چې دا په اتمي بټیو کې استعمال کړو او برق ځینې تولید کړو. اوس د دې ځای چې دا خام یورانیم چې موږ په غني کړو او دا په د استعمال اندازې ته ورسوو، د دغه د استعمال دپاره د دې په کوم مصارف چې دي، اولا د 1000 متره د کیندلو پیسې موږ نه لرو. که 1000 متره کیندلو دپاره چې موږ هلته 1000 متره وباسو بیا هلته داسې بتونیز داسې سیستم جوړ سي چې که سبا ورځ کې انفجار کېږي هلته اتمي بټیو کې هلته د اتمي انفجار کېږي، هغه اتمي انفجار بیا سیمې ته خطر جوړ نه کړي، هلته انسانانو ته خطر جوړ نه کړي. نو په ابتدا کې موږ د 1000 متره د کیندلو او د هلته بیا چې کوم تاسیسات د اتمیو د یورانیمو د غني کولو دپاره چې استعمالیږي هغه پیسې موږ نه لرو. دا یې خو د ځینه وباسه چې دا خپله میلیاردونه ډالر مصرف لري. څو میلیارد، دا میلیاردونه ډالر مصرف لري چې کله مو هم خیال پلو د اوسې ویو دا مو جوړ کړه د خیر دا غني سوی چې کله دا مو غني کړه بیا د دې غني کولو دپاره چې کومې بټۍ دي او د دې د بټۍ د یخولو دپاره که تاسو په انګلستان کې لیدلي اوسئ، که تاسو د نړۍ په ډېرو هېوادو کې لیدلي اوسئ، دا ډول غټې کورې دي او دا هوا باسي او دا څه دغه کورې هم چې دی د هوا د سړه کولو لپاره د دوی د بخارو د ایستلو لپاره دومره بټۍ پکار دي چې دغه د بټیو پیسې هم موږ نه لرو. بل راځم د داسې دپاره چې هلته موږ کوم ماشینري پکار دی چې برق تولید کړي. دغه د برق د تولید دپاره چې کوم ماشینري پکار ده پر هغه باندې خبرې نه کوو، خو د دې دپاره اول کې هغه کوم سلنډرونه چې بیا پکښې کې یورانیم اچول کېږي او یورانیم ته دا څه ورکوي په انرژي بدلیږي. د دغه یورانیمو چې کوم توش دی، کوم حرارت چې دی دا په زرګونه رسېږي. د دې د نورمال ساتلو دپاره چې دا باید په یو نورماله حالت کې دا باید اوسي، د دې لپاره موږ اوبه او ډېر نور تجهیزات پکار دي چې همدغه تجهیزاتو د جوړولو پیسې هم موږ سره نشته چې دا هم میلیاردونه ډالر مصرف لري. بل راځم په بل موضوع کې چې کله هم دا هر څه د خیره جوړ سوه هم پیسې پیدا کړي چې اتمي بټۍ مو په 1000 متره د مځکې لاندې جوړه کړه، هم مو دا کوره جوړه کړه، هم مو د سلنډرونو او هغه داسه د یخولو لپاره هلته مو هغه هم جوړ کړه. دا هر څه وسو د خیره. اوس راځم بله موضوع چې ده، بله موضوع چې ده دا د دغه یورانیمو چې کوم خځل دی، دا یورانیم چې دی مثلا هغه پسې زه تاسو ته وایم د یورانیم چې کوم خځل دی، د دا خځل چې کله هم ته اخلي دا د دې خځلو دپاره ته باید اوله کې دومره یخې اوبه ولرئ چې دا د خځل پکښې کې واچوئ او دا باید برته کنګل کړئ او دا چې د کنګل کړه بیا د 1000 متره تر 2000 متره د مځکې لاندې هلته باید ته یو داسې یو سیمه ورته جوړه کړي، یو خوندي ځای ورته جوړ کړي، هغه ته بانکار وایي چې
هلته د پیسو د سیفونه چې دی دا باید هلته جوړ کړي او دا خزل باید ته یوسي هلته یوسي چې هلته باید پټ کړي دا ځکه که ته د مځکې په سر باندې واچوې دا زر کاله دا شوها باسي دا کار ایټالیا په سومالیا کې کړی دی. سومالیا دا د 40 کاله کېږي چې په کومې سیمې کې چې دوی خپل د ایټالیا خزلې اچولې دي هماغه خزل چې دی په هماغه سیمه کې نه کښتۍ درېدلی سي نه د دوی پورټونه یې ټول خراب کړي دي. سومالیا د اوبو څخه اوس هېڅ ګټه نسي اخیستلی ځکه چې ایټالیا خپل خزل راوړی دي نسي کولی چې خپل خزل پورته کړي او نه هم سي کولی چې هلته دا سومالیا چې تباه او برباد ده هغه دا دی چې په اوبو ته لاسرسی لري مګر د اوبو څخه ګټه نسي اخیستلی. هلته د ایټالیا او د غربي د اروپایي هېوادونو د یورانیم خزل هلته پرته دي چې همدغه خزل دی چې تر اوسه پورې شعاوې جوړوي چې هلته ډېر سیمو کې انسانان یې وژلي دي سرطان کړي دي. تاسو د سومالیا د یورانیم او د اتومي خزلو په هکله باندې په یوټیوب کې سرچ وکړئ تاسو به انشاءالله ډېر ویډیوګانې ووینئ چې هلته څومره ناورینونه یې جوړ کړي دي. دا خزل چې کله هم د یورانیم څخه راځي دا خزل موږ برته نسو کولی چې هغه برته کنټرول کو کنګال کو او هغه چې کنګال مو پریس کو او دا باید په یو خاص شي کې وپیچل سي او دا باید بلا شي 2000 متره د مځکې لاندې هلته باید دا پټ سي تر څو هغه شوهای ولیکي او دلته د انسانانو لپاره مرګ جوړه جوړ نه کړي. دا هم موږ د واسطه ده چې دا هم به میلیارډونو ډالر پیسې خوري. اوس نو په دې باندې خو په خیال پلو ویو چې هم د مځکې لاندې بټۍ جوړه سوه هم دا کوره جوړه سوه هم د یخولو لپاره سیستم جوړ سو هم د خزولو لپاره دا 2000 متره هغه کندو جوړ سي چې دا هلته ولاړ شي پټ سي دا هلته موږ اوس خیال پلو وایو چې دا جوړ سو. اوس راځو په دې باندې حساب کوو چې یو ګرام یورانیم چې دی دا څومره برق تولیدولی سي. یو ګرام یورانیم چې دی دا د 3000 ټنه سکارو په اندازه باندې د برق یعنی 3000 ټنه سکاره چې ته مصرفوي او د 1 ګرام په اندازه باندې د تاسو ته څه شي برق تولیدولی سي. البته دا د بعضو خبرې دي مګر زیاتره کسان دا 3 ټنه بولي چې بیخي ډېر کم دی خو موږ 3000 ټنه وایو چې لږ خوشحالي را پیدا کړي. ښه دا څو د 3000 ټنو په اندازه باندې دا برق تولید سو او دا چې کله هم د 1 ګرام یورانیم ماده په انرژي بدلیږي او بیا برته هلته خزل جوړیږي. د دغه خزلو ایستل او د دغه پروسس د دې کنګالول د دې پروسس پریسول او د دې ایستل د اتومي بټۍ څخه دا ډېر خطرناک کار دی. دا هم ډېر پیسې غواړي او دا هم زموږ د وسه نه دی. اوس که راسو په هموم کې دا څه وګورو دا بعضې خلک وایي 1 کیلو یورانیم چې دی 10,000 کاله تا ته برق درکوي. داسې نه دی 10,000 کاله په 1 کیلو یورانیم کې جوړ شوی خو دا ټول نړۍ خو اوس د یورانیم څخه کار اخیستی. اوس چین چې دی هم دا اوس ولې د یورانیم څخه کار نه اخلي. چین هم یو څو اتومي بټۍ جوړ کړي دي مګر ډېر اتومي بټۍ نسي جوړولی. دا ځکه چې نسي جوړولی چې هلته خطرناکه دی. چرنوبل څه وسو؟ چرنوبل د یو وړوکي انفجار سره اوس بسته هغه ښار کې څوک ژوند نسي کولی. دا د سومالیا د خزولو د لاسه بس سومالیا اقتصاد تباه شو. نو دا ډول اتومي بټۍ جوړول په خوله باندې صحیح دی اسانه کار دی مګر په علمي ډول باندې دا امکان نه لري. عربستان د دې لپاره پاچې کې ووهلې چې زه جوړوم په عربستان باندې نسوی دی ځکه چې د عربستان د پاره دومره امکانات نه وه چې دا جوړ سي. مصر به نسوی دی چې جوړ کړي او دا ګوره هغه هېوادونو دپاره دا ښه دی چې اقتصاد یې قوي اقتصاد دی د دې ټولو خزولو مصرف داسې لري او چې کله هم دا هر څه یو پله جوړ شوه مثلا د مځکې لاندې دا بټۍ جوړې سوې بیا دا هر څه جوړ شوه مخ پر اخوا بیا چې دي دا بیا بیخي مفت درته تولیږي چې بس هغه ژړکیک واخله یورانیم واخله هلته یې واخله غني که او برته یې راوباسه هلته په ماشین کې واچوه تاسې برق تولیدوي. مګر دغه ټولو تاسیسات چې دا جوړ سي او دا چې دی حدودا په میلیارډونو ډالر مصرف لري دا د افغانستان د وسه تیره خبره ده او د زیاتره ځوانان چې هم داسې په خیال پلو باندې داسې متنونه لیکي دا داسې هم نه ده چې موږ فکر کوو. دا ډېر خطرناکه کار دی. روسیه وایي ډېر محدوده اتومي بټۍ لري. د
برق دپاره ډېر هېوادونه همدا اوس اتومي بټۍ نشي جوړولی. د روسیې اتحاد وګورئ، روسیې اتحاد د هر څه امکانات لري مګر دوی نشي کولی چې اتومي بټۍ جوړ کړي. هلته هوا یخه هم ده مګر بیا هم نشي کولی. که همداسې راسو په امریکایي هېوادونه که ارجنټاین دی، که هغه برازیل دی، که هغه ډېر هېوادونه دي د دوی سره یورانیم شته مګر دا څه نشي کولی. د هر څه امکانات دوی نشي برابرولی. دا یو وایم یو دوی ستر اقتصاد غواړي، د ستر اقتصاد سره ښه قوي ساینسپوهان غواړي. خو ملا خو دا کار ته نشي کولی چې ملا خو تر استنجا نه تېرېږي. او ته زیاتره کسان به وایي چې هلته په هر خبرې کې بولي ملا رااخلي. خو ملا خو تباه کړي برباد کړي، هر څه یې راباندې رولي دي چې اوس دا دی چې همداسې ساده پټان ځوانان موږ لرو چې فیسبوک کې لیکي چې 1 کیلو یورانیم چې موږ واخلو بس د 1000 کال دپاره زموږ برق خوندي دی. دا په دې ډول باندې هم نه دی. یورانیم جوړولو، د یورانیم غني کولو، د یورانیم خزل ایستلو دا د غریب هېوادو کار نه دی. او ایران ور د 10 کاله ور د ټولو دنیا سره دښمني په سر اخیستې ده. دا شی جوړ کړي مګر هغه د دنیا نه پرېږدي. اول کوته د سیاسي دښمني د لاسه ته خوندي نشي پاتې کېدل. بیا چې خوندي پاتې شي د هر څه امکانات ته نشي کنټرولولی ځان ته. ایله من دې چې اوس هم ترلاسه کړي اوسې تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.